أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ورا يسلور ركعاتك لا بيسر روانه دو مزمونه ولا نيم مزمونه ودي دو ركعاتك كده هذا خير وخيرات فزيلتنا وذاغي بارك كده أحكامات يوم داويل في أحكامي دو ركوع كده باقي السود متعلق أحكامات أو درهم د قرضې ورکولو او د هغې متعلق احکامات دي چې قرضه به په څه طریقه ورکړې د هغې ټوله چې دی تفصیلي بیان چې دی نو د سود هغه بیس چې دی د مخکې رکوع کې وکړی شو او د هغې اخرنی آیت چې پرون مونږ وي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله آیت او دغه آیت چې دی دا د سود د آیاتونو باندې اختتام شو او دغه آیت چې دی دا د قرآن مجید د ټولو نه اخرنی آیت چې نازل شوی دی دا آیت نازل شوی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نازلېدو په اعتبار سره ټول نه اخرنی آیت دا دی د دې نه بعد بیا بل آیت باندې نازل شوی. یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام د دې آیت د نازلېدو نه بعد 29 ورځې بعد چې دی وفات شوی دی انتقال یې شوی دی دنیا نه چې دی تللی دی. بل روایت کې دا دی چې د دې آیت د نازلېدو نه بعد 9 ورځې بعد نبی علیه السلام چې دی هغه د دنیا نه چې دی انتقال کړی او وفات شوی دی. نو دغه آیت چې دی دغه مخکینی آیت مونږ چې پرون دا ټولو نه اخرنی آیت دی چې په قرآن مجید کې نازل شوی. بیا دې رکوع کې چې دی د قرض متعلق چې دی احکامات دي په تفصیل سره. یا ایها الذین آمنوا الله پاک فرمایي ای مؤمنانو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. ای مؤمنانو اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره الى اجل مسمى د یوې نیټې مقررې پورې فاكتبوه دې ډله څه کوي ولیکئ. ټول اول خو دا خبره ده چې ګوره قرآن مجید 1400 کاله مخکې چې دی نازل شوی دی په هغې وخت کې چې دی د سره د لیکلو رواج نه و یعنې د دې دستاویزات چې کوم نن سبا جوړېږي یا دا وثیقې د دې د سره رواج نه و هغو به صرف په ژبه سره چې دی خپل معاملات کول او د دین نه دلته مراد مطلقي دین دی هر قسمه قرضه چې که هغه د معاملې په صورت کې یا هسې قرضه چې معاملې صورت دا چې تا یو شی واخیستو د دوکان نه او هغه قرض روپۍ درته پاتې شو دا تیم مراد دی. دارنګې پیسې دې مخکې ورکړې لکه بیسل همداسې پیسې خلک مخکې ورکړي بیا 2-3 میاشتې بعد چې دلته هغه کوم شی چې دا اخیستی دی 2-3 میاشتې بعد خبره کړي چې 2-3 میاشتې بعد به ماله کوې یا شی راکړې. نو دواړه صورتونه کېدای شي یو دا چې شی دې مخکې واخیستو او پیسې وروسته قرض دې پاتې شو پیسې به وروسته ورکړې. دویم صورت دا دی چې پیسې دې مخکې ورکړې دې ته بیسل هم وایي او شی چې دی کوم تا ته چې څه شی علي مطلوب دی تا ته هغه به تا ته څه په نیټه باندې میلاوي. نو دې نه هر قسمه دین مراد دی په هره طریقه چې څه فرض وي. نو په هغه وخت کې چې دی بالکل د دې لیکلو میکلو څه د سره رواج نه نو اول ګوره دا د قرآن مجید فصاحت او بلاغت دی. اولنی توجه دې لیکلو طرف ته د معاملاتو لیکلو طرف ته په دې باندې بیا ګواهان جوړول دا ټول تفصیلي بیس روان دی په دې باندې اولنی توجه او اولنی دغه چې دی هغه د قرآن د طرف راغلی یعنې دا دنیا دا نظام چې هغه دا صرف قرآن چې دی دې طرف ته چې دی خلک متوجه کړی دی. نو چې تاسو کله معامله کوئ د قرضو الى اجل مسمى فاكتبوه د یوې نیټې مقررې پورې نو دې لره ولیکئ. نو یو دې لره ولیکئ د دې کې دا فایده ده چې کله یو شی ولیکلی شي نو د انسان نه که یېر راهیر شي نو دا لیکل د صحیح دا لیکل چې دی وګوري لیکل چې کله سړی ویني نو که تفصیلي خبره هم خو ټوله واقعه ورته رایت شي نو دا لیکل د دې لپاره که یېر راهیر شي د نه مقدار د نه یېر راهیر شي نو ولیکئ. یو دا مسله. دویمه مسله دې دا راووته چې الى اجل مسمى د نیټې مقررې پورې یعنې قرض معامله چې ده د دې لپاره نیټه مقرره وي متعین او داسې نیټه چې مجهوله نه وي چې هر سړی پوهېږي چې دا د دې نیټې پورې یعنې داسې نیټه بغیر د نیټې نه چې دی قرض ورکول چې دی په دغه صورتونو کې بیا جګړې چې کله جوړې شي نو دا د دې وجې نه جایز نه دي. نو چې یا نیټه هم صحیح هغه مقرره او داسې مقررې چې مجهوله نه وي لکه داسې به نه کوې چې هلکه داسې نیټه جوړه کړي چې هلکه فصل چې کله کټ کېږي مثال په طور د غنمو فصل کټ کېږي نو بس د هغې پورې به زما تا ته قرض وي بیا به زما پیسې راکړې نو داسې نیټه به نه نښکې ځکه فصل چې دی دا کله وړاندې وروسته کېږي که موسم یخ شي نو فصل زر نه پخېږي نو
وخت پرې ډېر وځي، مثال په طور 15 ورځې 20 ورځې یو میاشت پرې لیټ ووته ډېر ووتې. که موسم ګرم شي نو دا خپل کم میعاد چې په کوم وخت چې پخېږي، که موسم ډېر ګرم شي نو د هغې نه یوه میاشت مخکې 15 ورځې 10 ورځې مخکې پخېږي. نو دغه وجه ده چې په داسې نیټه به هم مقرروي، ځکه چې په دې کې وړاندې وروسته راځي، بلکې نیټه به مقرروي او هغه نیټه به همداسې چې یا د میاشتو په حساب سره فلانۍ میاشت کې به لکه راکوي، یا بالکل تاریخ په متعین کړي 15 تاریخ 10 تاریخ، نو چې نیټه صحیح هغه مقرره او متعین. دویمه مسله ده، یو دا چې لیکل. دویمه مسله ده چې قرض څه د هغې لپاره نیټه متعین نیټه، نو فکتبو الله پاک څه دې راولیږي. بیا کله داسې هم کېدی شي چې لیکل، اوس دا لیکل خو چې دی په هغې وخت کې خو هېڅ چا نه پېژندل، داسې رواج نه و، لیکن نن سبا اگر چې لیکل عام دي، یعنې د لیکلو حیثیت دې ته راغلی دی چې اوس یو انسان نه وي خو د هغه لیکل موجود دي، نو نن سبا لیکل د هغه داسې دي لکه هغه انسان چې پخپله موجود دي. لیکن په هغه وخت کې خو یو لیکل نه و، بل که لیکل وو په دې زمانه کې که ډېر دي چا له دومره، هر سړی خو بیا هم لیکونکی نه دی، ځکه چې خلک بیا هم د انپړو او د نه لیکلو خلکو چې دی هغه سره شرح سیوا ده. الله پاک د هغې دپاره هم ځانې ته فرمایي. قرآن مجید هر شی چې دی هغه پوره بیانوي. وليكتب بینکم کاتب بالعدل، نو ودې لیکي ستاسو په منځ کې یو لیکونکی په انصاف سره. یعنې اوس که پخپله سړی نه شي لیکلی، یو کاتب و یو انصافدار سړی چې دی هغې ستاسو په منځ کې ولیکي په انصاف سره، چې طرفداري نه کوي، چې د یو طرف هم طرفداري نه کوي، یعنې د یو کس سایډ نه لي، بلکې دا یو غیر کسي د دې معامله چې د چا ده د چا په منځ کې چې معامله کېږي په قرضو، د دې نه علاوه یو بل درېیمګړی کسي چې هغه ولیکي په انصاف سره، یعنې چې کمی زیاتی پکې ونه کړي. ځکه چې د خپل معمولي د کمی زیاتی د وکړو په دې لیکلو کې، نو د دې لږ وخت د دنیا لپاره چې دی یو طرف ته پیدا وشي، لیکن خپل آخرت چې دی څه کوي تباه کوي. نو وليكتب بینکم کاتب بالعدل، الله پاک د هغې هم وضاحت فرمایي چې ودې لیکي په تاسو په منځ کې یو لیکونکی په انصاف سره چې طرفداري نه کوي. ولا یأبه کاتب ان یکتب، او انکار دې نه کوي الله پاک. دا هم وفرمایل چې اوس یو لیکونکی خو به کم وي، هر سړی خو لیکونکی نه دی. ولا یأبه کاتب ان یکتب، او انکار دې نه کوي لیکونکی دا چې دی ولیکي، یعنې چې کله د ده لیکل طلب شي چې لکه ته دا معامله ولیکه، دا موږ په قرض وکړو او دا معامله د ځان سره ولیکه، یاره دومره وخت بعد چې دی دا قرض پیسې به دی ماله راکوي. نو دا لیکونکی چې دی د انکار نه کوي، الله پاک په دې باندې هم حکم راولي چې دی د انکار نه کوي د لیکلو نه. ولې؟ کما علمه الله، ولې چې څنګه چې ده ته دا الله ښودي. دا لیکل دا د الله پاک یو نعمت دی چې دله یې ورکړی دی، نو دی د خلکو په منځ کې دا معاملې لیکي. فلیکتب، نو دې تقاضا څه ده؟ د الله پاک یو احسان دی، یو نعمت دی، نو شکر یې دا دی فلیکتب چې دی څه کړي ولیکي دې معاملې راته. وليملل الذي، نو چې اوس په دې کې خو دوه احکامات ذکر شو، یو ولیکلی شي بیا څوک ولیکي، نو که د لیکلو لپاره چې دی یو انصافدار سړی دې ولیکي په خپل منځ کې، بیا دا لیکي به څنګه، د چا نه به د دې خبره اوري، د چا خبره پکې اوري. نو وليملل الذي عليه الحق، املا دې وکړي. املا څه ته وایي؟ چې یو کس یو سبق وایي یا یو خبره کوي او بل کس یې لیکي، دې ته املا وایي. زموږ سکولونو کې مدرسو کې وغیره کې کېږي چې یو وایي او بل یې لیکي. نو د املا مطلب دا دی چې دی دې ورته ووایي او هغه کس دی چې دی کوم لیکونکی چې دی هغه دې لیکي. نو وليملل الذي عليه الحق، هغه کس دې املا وکړي، یعنې هغه کس دې ووایي بیان دې کړي چې په چا باندې حق وي، یعنې چې په چا باندې حق واجبوي، چې په چا باندې قرضی او دا قرضي معامله کړې او په چا قرضی، نو د هغې وضاحت دی لیکونکي ته به دی وضاحت کوي چې مطلب دا دی لیکه، نو دی به ورته خپل هغه بیانوي. نو اوس دا هم کېدای شي که نه چې دی کله خپل حق لیکي په بل باندې، نو انسان دی نو کمی بې شی کولی شي که نه، یاره یو شی کم بیان کړي یو شی زیات بیان کړي. الله پاک وليتق الله ربه، نو دی دې یېرېږي څه د الله نه، ربه چې د ده رب دی، یعنې په دې لیکلو کې دی هم احتیاط کوي چې چېرته ناانصافي ونه کړي، چېرته څه شی چېرته چې دی کم ونه لیکي زیات ونه لیکي. نو وليتق الله ربه، دی چې کله دا املا کوي بل کس سره خپله وینا کوي چې یاره په ما باندې دا حق دی، په دې کې د الله دی. ولا یبخس منه شیئا، او هېڅ شی هم په دې کې څه کوي نه کموي، یعنې پوره دې ته ولیکي. فإن كان الذي عليه الحق، بیا کله داسې هم کېدی شي چې اوس په یو انسان حق دی، نو په دې کې خو دا الله پاک دا بیان کړل چې دی دې وایي او بل کس پرې لیکي چې په ما باندې دا حق دی. نو یو خو دا ضروري دی د دې لپاره چې ګوره تش په لیکلو باندې چې دی شی نه لازمېږي، د دې انسان باندې هله یو پردی شی لازمېږي چې دی د هغې اقرار وکړي. نو چې کله دا کس لیکي او دی ورته وایي، نو دا د څه شو؟ اقرار شو. نو چې کله دا اقرار شو نو په ده باندې حق شو لازم شو، ځکه چې په اقرار سره په ده باندې دا شی ثابت شو. خو بیا کله داسې کېدی شي چې انسان داسې چې هغه وینا نشي کولی، نو د هغې لپاره هم الله پاک احکامات لیکي
یعنې پوره الله پاک یو حکم چې دی او پوره په تحقیق سره ذکر کوي. فإن كان الذي عليه الحق، پس هغه کس چې په هغه باندې صحیح حق یعنې قرضه وي، اوس هغه داسې کس سفیها چې هغه صحیح سفیها د معنا بېوقوفۍ یعنې بې عقله عقل پکې نه. بې عقله مطلب دا چې یا خو چې دی بلکل پاگل دی، بلکل لیونی دی، په هغه باندې حق دی، نو دی خو خپله وینا نشي کولی، دی به هېڅ چل کوي. د هغې لپاره الله پاک دا ضابطه بیانوي. یا بې عقله مطلب دا چې دی روغ دی لیکن کله روغي او کله لیونی کېږي، کوم دی چې معتو وایي، کله چې دی برابر وي څو میاشتې برابر وي بیا څو میاشتې بعد څه شي دماغ یې خراب شي، نو دا دواړه کسان په دې حکم کې سره داخل دي چې دا بې عقلی او ضعیفا، یا دا چې په چا باندې حق وي قرضوي هغه صحیح ضعیفا کمزوری وي، نو ضعیف یا نابالغ چې هغه چې دی هغه خپله خبره نشي بیانولی، یعنې ضعیف په دې اعتبار سره. یا داسې بوډۍ چې هغه بلکل مرګ ته نږدې شي او د هغه خوله خطا کېږي را خطا کېږي، یعنې هغه په خپل یاداشتو باندې هم قابو نه وي، نو داسې کس وي. دویم دا او لا یستطیع، یا ښه برابر کس دی لیکن استطاعت نه لري، طاقت نه لري، ان یمله دا چې دی وینا وکړي. مطلب دا څنګه استطاعت نه لري، یا یو کس داسې دی چې ښه برابر دی، ژبه هم صحیح ده لیکن دی د حق نشي لیکلی په بل باندې. مثال په طور د ژبه بدله ده، یعنې دی د بل ملک دی او د قرض معاملې د چا سره کړې ده، نو اوس دا کاتب چې لیکونکی دی نو د ده په ژبه نه پوهېږي، نو ظاهره خبره ده چې د ده په ژبه نه پوهېږي، نو دا څه شو د ده طاقت شته خو لیکن دا لیکونکي طاقت نشته، نو په دې صورت کې هم الله پاک د دې لپاره هم حکم بیانوي. یا داسې چې چاړه دی او لا یستطیع معنا طاقت نه لري، چاړه دی. اوس یو چاړه کس دی په هغه قرضه ده، نو ظاهره خبره ده خو په اشارو خبرې کوي، اوس د هغه د اشارو باندې لیکونکی د ده په اشارو نه پوهېږي چې دا دی څه وایي، نو دا هم یو څه دی استطاعت نشته، یعنې د ده خبره دی دماغ برابر دی لیکن هلته اشارو باندې دی نه پوهېږي. نو په دې دریو صورتونو کې چې یا داسې چې صحیح بې عقلی یعنې لیونی یا نیم لیونی، یا چې دی نابالغه ماشوم یا ډېر زیات بوډای، یا د غیر ملکي چې د هغه په ژبه څوک نه پوهېږي، یا داسې چې د هغه په چاړی، نو په دې صورت کې الله پاک فرمایي فلیملل ولیه بالعدل، نو اوس د ده په ځای دې وینا وکړي ولیه ولي د ده بالعدل په انصاف سره، یعنې اوس د ده چې څوک واکدار دی، اوس دا لیونی دی یا دا مجنون دی دا پاګل سړی چې دی، نو ده خو واکدار یي که نه، نورو معاملو کې هم د ده هغه مسلې چې دی حل کوي را حل کوي، د چې د ده لپاره هر څه اخلي او خرڅوي، یعنې ده چې کوم ولیان یي مشران یي واکداران یي، نو هغو دې د ده په ځای وینا وکړي، د ده باندې چې دا کومه قرضه ده نو هغه کاتب لیکونکي ته دي چې هغه ولي د ده بیان وکړي چې یاره فلانی فلانی حق په ده باندې دی. دارنګې هغه بل ملکي غیر ملکي کس چې دی چې هغه له ژبه نه ورځي، نو د هغه لپاره اوس د لیوني لپاره یا د معتو لپاره خو دا حکم ظاهر شو چې د هغه لپاره به یې ولي وکړي، لیکن چې کوم غیر ملکي کس دی نو هغه دې ځان له وکیل ونیسي، ځکه چې د ولي دا معنی دلته عامه ده، یا وکیل یا واکدار هر څوک چې هغه دې ځان له وکیل ونیسي او هغه وکیل چې دی هغه دې املا وکړي دغې لیکونکي ته چې دی دا خبر وکړي چې په ده باندې دومره قرضه وغیره ده او هغه نیټه پکې ولیکي، نو دا دې وکړي ولیه بالعدل، او ولی دې د ده ولیکي لیکن بالعدل په انصاف سره، چې هغه هم کمی بیشی ونه کړي، څنګه چې په دې معامله کې چې دی هغه ته حکم و چې ته املا کې د الله نه یېرېږه، نو دغې رنګې دا ولي دی چې دی د ده په ځای چې دا وینا کوي نو دی هم په انصاف سره وینا وکړي، څه چې حق دی هغه دې ولیکي. نو دا الله پاک یو چې دی بیا څه شو چې دا کم قرض دا معامله چې دې له راولیکلی شي د نیټې مقررې پورې، بیا د هغې پوره وضاحت وشو چې یاره په څه طریقه ولیکلی شي، که لیکونکی نه نو بل درېیم ګړی کس دې ولیکي، یا په انصاف سره دې ولیکي، بیا په دې کې د الله نه یېرېږي، بیا که یو سړی په ویلو باندې قادر نه دی خپله وینا نشي کولی، د هغې حکم الله بیان کړو. مخکې ته الله پاک بیانوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دویم چې دی حکم چې تاسو ګواهان جوړ کړئ، دوه ګواهان من رجالکم ستاسو د سړو نه، یعنې په خپلو سړو کې چې دی دوه کسان څه کوي ګواهان جوړ کړئ، ځکه چې دا تش کاغذ او دا تش دستاویز چې دا حجت دی، اوس که معامله خرابه شي او د یو بل نه انکار وکړي د خپلو د قرضو کې چې دی یو قرضداره چې دی هغه انکار وکړي چې په ما باندې ستا قرضه نشته، نو اوس دا دستاویز خو تا لیکلی دی، دا اوس په دې زمانه کې هم د عدالتونو دا رواج دی، نو دا دستاویز سره ګواهان هم ضروري دي، نو ته به کاغذ وړي یاره دا لیکل دي لیکن په هغې به ګواهان هم څه کوي پېش کوي. الله پاک دا واستشهدوا شهیدین من رجالکم، تاسو ګواهان جوړ کړئ په دې باندې دوه ګواهان ستاسو د سړو نه، بیا د ګواهۍ لپاره څه دي شرایط دي. من رجالکم د دې نه دا پته لګي چې ګواهان ستاسو د سړو نه، مطلب دا چې ګواهان به پې جوړی په دې معامله نو چې هغه مسلمانان دي، ځکه چې من رجالکم کې مخاطب څه دي مسلمانان دي چې ستاسو د سړو نه، ستاسو د سړو نه به څوک دي نو مسلمانان،
یو شرط د ګواهۍ لپاره دا چې تاسو په دې باندې ګواهان جوړ کړئ چې هغه مسلمانان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. اوس که چېرې دوه سړي نه وي نو فرجل وامرأتان په دې معامله باندې دوه سړي نه وي چې دوه سړي پرې ګواهان کوي نو بیا داسې وکړئ چې یو سړی او دوه ښځې په دې یعنې دوه ښځې دا د یو سړي قایم مقام دي یو سړی او دوه ښځې چې دی په دې باندې څه کوي قایم مقام د ګواهۍ جوړ کړئ نو اوس په دې کې د دویم شرط د ګواهۍ ته اشاره ده یو شرط خو دا شو چې مسلمانان دي دویم شرط دا چې ګواهي به کامل وي یا به دوه سړي یا به یو سړی او دوه ښځې وي که چېرې داسې نه وه یو سړی و نو دا ګواهي معتبر نه ده یا داسې وه چې صرف دوه ښځې وي نو دا هم معتبر نه ده یا داسې وه چې یو سړی او یوه ښځه وه دا هم معتبر نه ده کامل ګواهي سره یا به دوه سړي ګواهه په دې معاملو کې یا یو سړی او دوه ښځې او دا دوه ښځې د دې بیا جدا بحث دی دا د دې ناقص العقل د دې ښځې عقل نه وي نو د سړو په مقابله کې د دې عقل نه وي نو ځکه چې دی دوه ښځې چې دی د یو سړي په مقابله کې چې دی د دې ګواهي ده او دې بیا نبي علیه السلام په یو حدیث کې وضاحت کړی چې ښځې چې دی دا ناقص العقل هم وي د دې عقل هم نیمګړی او د دې دین هم نیمګړی دین په دې اعتبار سره نیمګړی چې د دې د بعض بیماریانو د وجې دې اکثر چې دی د نیم عمر چې دی لمونځونه او دا عبادتونه نشي کولی او عقل په دې اعتبار سره نیمګړی دی چې الله پاک چې دی د دوو ښځو ګواهي ده د یو سړي په برابرۍ باندې ګرځولې ده نو دې ناقص العقل وي نو که چېرته دوه سړي نه یا یو سړی او دوه ښځې دوه سړي نه نو یو دوه ښځې او یو سړی چې دی په دې ګواهي جوړ کړي بیا دریم شرط ممن ترضون من الشهداء د هغې چا نه چې تاسو پرې راضي د ګواهانو نه په دې کې دریم شرط الله پاک اشاره کوي یعنې چې تاسو پرې راضي مطلب دا چې هغه ګواهان چې هغه عادله وي او ثقه وي چې د هغو په خبره باندې اعتبار یعنې انصافدار وي چې د هغو په خبره باندې اعتماد کولی کېږي داسې نه وي چې یو فاسق فاجر سړی چې د هغه په خبره اعتماد نه کولی کېږي نو ممن ترضون من الشهداء چې تاسو پرې راضي یئ یعنې د هغې ګواهانو نه تاسو ګواهان جوړ کړئ چې تاسو پرې راضي یئ یعنې چې انصافدار خلک چې د هغو په خبره باندې تاسو څه کوئ اعتبار کوئ نو د ګواهۍ درې شرایط بیان شول چې ګواهان جوړ کړئ نو یو دا چې مسلمان به وي دویم دا چې تعداد به یې پوره وي یا به دوه سړي یا به دوه ښځې یو سړی دی او دریم شرط ده چې هغه به عادله به وي انصافداره به وي ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى الله پاک وجه بیانوي د دې چې دا دوه ښځې چې دی د یو سړي برابر ولري ان تضل احداهما که چېرې د یوې نه هېر شي نو فتذکر احداهما الاخرى نو په دې دواړو کې دا دویمه به د دویمې د څه کې یاد کړي یعنې که د یوې دا خبره هېره شي چې یاره په دې معامله کې دا ګواهي مه ورکړه دا څنګه معامله وه دا دویمه ښځه به ورته څه کړي دا به ورته یاده کړي نو د دغې لپاره چې دی د دوو ښځه به ورسره ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوا کله چې دې لره راوبللی شي ګواهۍ له وله څنګه چې د کتابت خبره ذکر شوه چې الله پاک وایي چې پکار ده چې ولیکي یو کس چې دی هغه لیکونکي ته وینا وکړي چې د ما نه دا معامله ولیکه نو هغه دې انکار نه کوي دلته الله پاک د دې ګواهۍ نه وروسته هم دا راوړو چې کله د ګواهۍ طلب وکړی شي یعنې په یو حق کې یو انسان ګواه دی نو چې دی کله ګواهۍ درته طلب کړی شي راشه ما په دې معامله ګواهي وکړه نو دی دې څه دی انکار نه کوي ګوره په شریعت کې چې دی که چېرته شرعي عذر نه وي یعنې د شرعي عذر جدا خبره ده او د هغې نه علاوه ګواهي پټول څه دی دا ګناه دی ګواهي پټول دا څه دی ګناه دی که شرعي عذر وه جدا خبره ده لیکن د شرعي عذر نه علاوه ګواهي پټول څه دی دا ګناه دی نو په دې باندې الله پاک ښه زورنه وکړه چې څه دی ګواهي چې څوک راوبللی شي نو ګواهي دې ورکړي ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله او الله پاک فرمایي تاسو سستي مه کوئ ان تکتب دا چې تاسو ولیکئ یعنې دې خبرې نه تاسو سستي مه کوئ چې تاسو کله یو معامله وکړئ د قرض یا د څه معامله نو دا داسې سستي په دې کې مه کوئ غفلت په دې کې مه کوئ دې کې ځان مه ستړی کوئ چې دا لیکل ګران دي تاسو په دې کې دا ستړي ان تکتبو دا چې تاسو ولیکئ صغیرا او کبیرا که وړه معامله وي که غټه معامله وي یعنې که وړه قرضه ده یعنې وړه قرضه دې وکړه په وړوکې سطحه دې چې دی سودا وکړه او تا ته د هغې پیسې پاتې شوې یا په غټه سطحه دې سودا وکړه د هغې پیسې درته پاتې شوې نو په هر صورت چې الله پاک فرمایي چې دې نه سستي مه کوئ بلکې دا لیکي د ځان سره نو که وړه معامله او که غټه معامله الی اجلي د هغې نه مدته پورې دا لیکئ چې د فلاني مدته پورې چې دی دا قرضه ده ذلکم اقسط عند الله دا زیاته انصاف د انصاف خبره ده د الله په نسبت باندې دا لیکل څه دي دا د انصاف د الله په نسبت باندې څه ده زیاته د انصاف ده واقوم للشهادة او زیاته صحیح کوونکې د ګواهۍ لره چې ته ولیکې یو خو به انصاف په دې کې وکړی شي ځکه چې پوره خبره به لیکلی شي په هغې کې به تا د کسانه هېر شي وي چې تا هغه دستاویز ته وګورې نو تا ته پوره خبره رایاده شي دویم دا چې ګواهي به هله صحیح ورکولی کېږي چې شی لیکلی شوي
ځکه چې اوس دې ګواهانو ته به چې دا شی دي لیکلی او پوره خبره دې ګواهانو ته هغه شي واقع معلومه شي نو دوی به ګواهي څه کوي څه یې ورکوي. الله پاک فرمایي چې دا لیکل چې دي دا زیات د الله په نسبت هم زیات انصاف دار خبره ده او د ګواهۍ د صحیح کېدو دپاره هم دا څه ده دا زیاته د انصاف خبره ده. او درېیمه وجه ده وادنا الله ترتابو او د نږدې ده دا چې د تاسو به شک کوئ یعنې د شک دپاره هم دا خبره څه ده چې بیا به ته شک کوې چې یاره دا څومره او څومره نه وي څومره نه وي نو دا لیکل دا شک په دې هم څه کوي ورک کړي ځکه چې تا هغه لیکل راوړی نو که تا څنګه تا ته پوره واقعه ده چې واقعي چې دا دومره خرڅه وه نو د دغې دپاره دا څه دی تاسو که وړه معامله وکړو لویه معامله الله پاک وایي څه کوي الا ان تكون تجارة حاضرة. یو صورت چې دلته استثناء کوي الله پاک چې د دې کاڼو ونه لیکلی شي نو په دې کې څه ګناه نشته او هغه دا دی الا ان تكون تجارة حاضرة دا چې یوه معامله وي یو سودا وي حاضرة لاس در لاسه داسې یو تجارت کوئ یا یو سودا کوئ خو لاس په لاسې کوئ تدیرونها چې تاسو یې ورکوئ او اخلئ په بینکم په خپل منځ کې تاسو لاس در لاسه ورکوئ بس څه اخلي دوکان نه پیسې دې ورکړې او هغه د لا شی درکړو نو فلیس علیکم جناح الا تکتبوها نو په دې صورت کې به تاسو باندې څه ګناه نشته تاسو ونه لیکئ یعنې د قرض معامله پکې نشته لاس در لاس معامله کوئ نو که بیا یې ونه لیکئ نو بیا پکې ګناه نشته لیکن که د قرض معامله نو په هغې صورت کې څه دی لیکئ واشهدوا اذا تبایعتم. لیکن یو الله پاک په دې کې هم یو حکم بیان فرمایي چې دا لاس در لاس تجارت کوئ په دې کې لیکلو ته ضرورت نشته لیکن واشهدوا اذا تبایعتم تاسو پې ګواهان جوړ کړئ کله چې تاسو څه کوئ دا سودا کوئ دا بیه کوئ په دې باندې ګواهان جوړ کړئ ځکه چې داسې کېدی شي چې لاس در لاسه خو دې وکړو خو دا احتمال خو پکې شته که نه چې بله ورځ چې دی مثال په طور هغه اخیستونکی چې دی دا ووایي چې ما ته پوره شی نه دی میلاو شي یا خرڅونکی دا ووایي چې ما ته پوره پیسې نه دي میلاو شي یا ما ته رسره پیسې نه دي میلاو شي یا اخیستونکی وایي چې یاره ما پکې دا نیټه ایښودې وه چې ما وایي 2-3 ورځې بعد که ما ته د واپس کولو اختیار پکې هم شته مختلف احتمالات کېدی شي الله پاک فرمایي واشهدوا اذا تبایعتم تاسو چې کله سودا یا څه بیه کوئ نو په دې باندې ګواهان جوړ کړئ که وروسته بیا څه جګړه راشي چې دی یو وایي چې ما ته پوره نه دی میلاو شوی نو په دې صورت کې به ستاسو سره ګواهان وي چې کله ګواهان وي نو هغه معامله به څه شي صفا شي ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر به نه ورکولی کېږي لیکونکي ته ولا شهید او نه به ضرر ورکولی کېږي دې ګواهي ورکوونکي ته. ګوره یو طرف ته الله پاک چې دی دا حکم څومره په تفصیل سره بیان کړو چې د قرض معامله کوئ نو وی لیکئ او په لیکلو باندې الله پاک تاکید وکړو چې چاته د لیکلو وینا وکړی شي او د لیکل ورځي دا د الله پاک نعمت دی چې دلی ورکړی نو پکار دا ده چې دی ولیکي. دویم شي خو الله پاک بیان کړو چې په دې باندې ګواهي جوړه کړئ او په ګواهۍ باندې هم تاکید وفرمایو چې د ګواهۍ نه انسان انکار نه کوي چې کله دی ګواهۍ نه راوبللی شي په یو معامله کې دی ګواهي دی د ګواهۍ نه انکار هم نه کوي نو یو طرف ته چې دی دغې طرف له زور ورکړو الله پاک چې نه دې د لیکلو نه انکار کوي او نه دې د ګواهۍ ورکولو نه انکار کوي نو دلته الله پاک هغه بل جهت هم بیانوي ولا یضار کاتب ولا شهید چې نه به دې لیکونکي ته نقصان ورکولی کېږي او نه به دې ګواهي ورکوونکي ته. اوس نقصان په مختلفو صورتونو کې کېدی شي یعنې یو سړي لیکل وکړل په یو معامله کې د قرض یو معامله وه په هغې کې لیکل وکړل یا په یو صورت و په هغې کې یو انسان ګواهي ورکړه نو ضرر په مختلفو صورتونو یو دا چې د چا خلاف یې ګواهي ورکړي مثال په طور هغه ول هم ضرر ورکولی شي نو الله پاک دا حکم هم بیان کړو چې دله به ضرر نه ورکوئ ځکه چې دله ته ضرر ورکوي خو د دې نه به ګواهي پټه شي حق تلفي به کېږي نو دا چې دی دله به ضرر نه ورکولی کېږي. بیا بل صورت دا کېدی شي د تکلیفو یو خو دغه چې د مخالف د طرفه شي دویم صورت دا کېدی شي د حکومت د ادارو د طرفه هم کېدی شي لکه مثال په طور یو انسان په یو معامله کې چې دی ګواه جوړ شو او بس چې دی چې ټایم نا ټایم نشته او په مخه چې دی لکه د پاکستان عدالتونه مثال په طور نو په مخه چې دی تاریخونه دي دی په مخه باندې طلب کولی کېږي چې دی بار چې دی او که نه ځي وارنټ پې جاري کېږي نو هر ټایم چې دی هغه پولیس ته د دروازې ته ولاړي چې فلاني معامله کې ته اوس ګواه شئ نو بار چې دی تاریخونه بدلېږي او فیصله کېږي نو دا هم یو قسمه ضرر دی ده ته چې دی به بار ګواهۍ نه ځي. او بل ضرر دا هم دی فقهاو دا لیکلي چې که دې لیکونکي پیسې اخیستې په دې خپلو لیکلو باندې په دې معاملې په دې لیکلو نو دله به دا اجرت هم ورکولی کېږي دا هم د ده په دې ضرر کې دغه ضرر هم داخل دی دله به دا هم ورکولی کېږي. ولا شهید او که دې ګواه د تلو راتلو کرایه اخیسته یعنې ته چې کوم عدالت ته دی ځي او د چا په معامله باندې ګواهي ورکوي چې دا کومه کرایه وغیره د ده چې دا لګېده نو دا به هم دله ورکولی کېږي دا هم د ده ضرر دی. نو د دې دا صورتونه مختلف کېدی شي دا یو څو صورت کې وګورئ نو الله پاک دا جهاد هم بیان کړو او دغه وجه ده چې په دې قرآن مجید په دې حکم باندې عمل نه کولی کېږي نن چې دی
دغه وجه ده چې څوک ګواهۍ ته تیار نه دي یا خو څوک ګواهي ورکوي نه او یا که ګواهان شته هغه صرف پېښور ګواهان دي یعنې د هغو د دروغو او د رښتیاو څه حال نه معلوم بلکې اصل ګواهان چې کوم چې په معاملې په وخت کې حاضر وي هغو حتی الامکان چې هوښیار سړی یا یو کاروباري سړی هغو ته ځان ساتي د هغې وجه دا ده چې دله په مختلفو صورتونو باندې څه کولی کېږي ته تکلیفونه ورکولی کېږي نو په دې حکم باندې د عمل نه کولو د وجې چې دی نن سبا چې دی څوک ګواهۍ ته تیار نه دي ولا یضار کاتب ولا شهید چې ضرر به نه ورکولی کېږي دې لیکونکي ته ولا شهید او نه دې ګواهي کوونکي ته وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم او که چېرې تاسو داسې وکړه یعنې دې لیکونکي ته یا دې ګواهي ورکوونکي ته یو ضرر ورکړو په هر اعتبار سره چې ور ضرر وکړو فإنه فسوق بكم نو دا په تاسو باندې څه دی ګناه دی یعنې بس دا تاسو د ګناه کار وکړو الله پاک به دې څه دی عذاب درکوي واتقوا الله ويعلمكم الله ور بیا الله پاک چې دی خپل څنګه چې د قرآن مجید اسلوب او طریقه دا ده چې چېرته هم یو حکم بیانوي بیا خاص طور یو مشکل حکم بیانوي نو بیا الله پاک په آخره کې دغه تذکیره راوړي چې د الله پاک نه ویرېږئ یعنې تاسو دې حکم باندې عمل کوئ یا د دې حکم نه انکار کوئ نو په دې کې د الله پاک د معاملې نه ویرېږئ ځکه چې دا خو د الله پاک حکم دی بیا د قیامت تذکیره کله وکړی شي داسې د عذاب قبر تذکیره وکړی شي د ثواب تذکیره وکړی شي د جزا تذکیره وکړی شي د محشر تذکیره وکړی شي نو په هغې سره په هغه حکم باندې صحیح اساني چې دی په اسانۍ سره د انسان په عمل کې راوستی شي نو دا هغې قاعدې مطابق واتقوا الله د الله پاک نه ویرېږئ ويعلمكم الله او الله پاک تاسو ته ښودلي دي یعنې الله پاک چې دا صحیح احکامات ښودلي دي دا د الله پاک یو احسان دی په تاسو باندې تاسو ته یې ښودلي دي والله بكل شیء علیم او الله پاک په هر شي باندې علم لرونکی دی د الله پاک علم هر شي باندې دی نو که تاسو په دې معاملاتو کې که هغه د قرض معاملې دي یا که هر څه معامله ده تاسو پکې څه هیلې بانې کوئ او د چا حق تلفي کوئ نو په دې تمام صورتونو د الله پاک که د خلکو نه یې پټه کړي په پټه سه په بانو باندې اشیاء وکړي لیکن د الله پاک د علم نه خو نه وځي د الله پاک علم په هر شي باندې دی نو د هغې مطابق به چې دی صحیح بدله میلوي ترجمې کوم یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین د قرضې الى اجل مسمن د نیټې مقررې پورې فاکتبوه پس دې لره ولیکئ وليکتب او پکار ده چې ولیکي بینکم ستاسو په منځ کې کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره ولا یأبه کاتب او انکار دې نه کوي لیکونکی ان یکتب دا چې دی ولیکي کما علمه الله څنګه چې الله پاک درته ښودلي دي فلیکتب پس پکار ده چې دی ولیکي ولیملل الذي او بیان دي الذي هغه کسو علیه الحق چې په هغه باندې حق دی یا چې په هغه باندې قرضه ده ولیتق الله او ودیریږي د الله نه ربه چې رب د ده دی ولا یبخس او نه دي کمی منه د دینه شیئا څه شی فإن كان الذي پس که چرې وي الذي هغه کسو علیه الحق چې په چا باندې حق دی یا چې په چا باندې قرضه ده سفیها بې عقله او ضعیفا یا ضعیفه او لا یستطیع یا طاقت نه لري ان یمل دا چې بیان کی و دی فلیملل پس بیان دی کی ولیه ولی ده یا واکدار ده بالعدل په انصاف سره واستشهدو او گواهان جوړ کړئ
شهيدين وقواهان من رجالكم وخبلوا سعودي فإن لم يكونا مسكترنوي رجلين وسري فرجل وامرأتان یو سړی او دوه ښځې ګواهان جوړ کړئ ممن د هغې چا نه ترضونه چې تاسو راضي یئ من الشهداء د ګواهانو نه ان تضل احداهما دا چې هیر شي په دې دواړو کې د یوې نه فتذکره نصیحت به کړي احداهما په دې دواړو کې یوه الاخرى بلې ته ولا یأبه الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوا هر کله چې دې راوبللی شي ګواهۍ ته ولا تسأموا او تاسو سستي مه کوئ ان تکتبوه دا چې تاسو ولیکئ هغې لره صغیرا که وړه معامله وي او کبیرا یا غټه معامله وي الى اجلي د هغې د نیټې پورې ذلکم اقسط عند الله دا زیاته د انصاف خبره ده د الله په نزد باندې واقوم او زیاته صحیح کوونکې ده للشهادة گواهی لرا وادنا او نزدې ده الله ترتابو دا چې تاسو شک مه کوئ الا مگر دا چې ان تکون تجارتا دا چې وي تجارتو یا دا چې وي سودا حاضرتا لاس په لاس تدیرونها چې تاسو یې ورکوئ او اخلئ بینکم په خپل منځ کې فلیس علیکم پس نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه الله تکتبوها دا چې تاسو دې لره ونه لیکئ واشهدو او ګواهان جوړ کړئ اذا تبایعتم چې کله تاسو بیع کوئ یا چې کله تاسو سودا کوئ ولا یضار او ضرر به نه ورکولی کېږي کاتب نه لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواهي ورکوونکي ته وان تفعلوا او که چېرې تاسو داسې وکړو فانه فسوق بكم پس د دې ګناه په تاسو باندې دی واتقوا الله ویریږئ د الله نه ويعلمكم الله او الله پاک تاسو ته ښیي والله بكل شيء عليم او الله پاک په هر شي باندې علیم دی